همدا اوس تاسو پام راړو د جید عالم محترم مفتی حکیم الله صابر الحنفی صاحب واصلاحي بیان ته. په دې قرآن کریم کې ډیر ناشنا تاثیر پروت دی، زړه باندې دا ډیر اثر کوي. داسې خلک هم وه چې هغوی به په خپلو بتانو باندې، په خپلو نعوذ بالله جعلي خدایانو باندې ډیر کلک کلک قسمونه کول چې دوی به هیڅ وخت اسلام نه قبلوي. ولیکن چې کله د قرآن کریم دا تاثیري آیاتونه واورېدل نو د هغوی د زړه دنیا بدله سول. هغه خلک چې کلک کلک قسمونه یې کول هغه په اسلام باندې مشرفه سوه، هغوی اسلام قبول کړ. د صحابه کرامو په دور کې چې کله صحابه کرام د نجاشي باچا دربار ته ورغله او هلته یو صحابي و، هغه مبارک د قرآن کریم دا مؤثر آیاتونه شروع کړل، تلاوت یې کوي. نو د دې آیاتونو په اورېدلو سره د نجاشي بادشاه د زړه دنیا بدله سول. هغه په زړه کې بله دنیا راغله، د دنیا محبت هغه د زړه نه بیا ووتی. دا شان حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله یو ډېره ناشنا واقعه را نقل کړې ده. هغه وایي چې په امریکا کې د فلم جوړولو یو کمپنۍ وه. د دې کمپنۍ مالک هغه غیر مسلمان کافر و. نو یو ځل د دا اراده وکړل چې د مسلمانانو د لمانځه په رقم باندې یو فلم جوړ کړي. نو بیا په دې امریکا کې چې کوم عرب اوسېدل نو دغه غیر مسلمان هغه عربو ته ورغلی، هغوی ته وویل چې تاسو ما ته یو ښه مؤذن راکئ چې هغه په خواږه اواز باندې اذان کوي، او یو خوږ اوازه امام راکئ چې ښه قرأت وایي، او ورسره یو 25 مقتدیان راکئ چې دوی راسي زما په دې کمپنۍ کې لمونځ وکړي، جماعت وکړي. نو د دوی د دې لمانځه په طریقه به بیا زه فلم جوړوم، خپل کار به بیا کوم. کله چې عربو دا ورسره ومنل او ټول ماخوستن د دې غیر مسلمان و کمپنۍ ته ورغله. نو اول خو مؤذن اذان وکړي. کله چې د اذان دا برکتناکه کلمات مؤذن وای د دې غیر مسلمان په زړه باندې ډیر اثر وشو. نو بیا چې کله جماعت درېږي او جمع شروع سوه، امام د قرآن عظیم الشان تاثیري آیاتونه شروع کړل، په خواږه اواز باندې د قرآن کریم تلاوت کوي. د دې په اورېدلو سره د دې غیر مسلمان د زړه دومره بدل سو، پر زړه باندې دومره تاثیر وسو چې هغه بې اختیاره په ژړا سو. د مسلمانانو دې جماعت ته یې ژړل او د قرآن کریم آیاتونو ته یې ژړل. چې کله لمونځ ختم سو نو د کمپنۍ دغه مالک و دې امام ته دا خبره وکړل، ول ما ته کلمه راوښیه، زه د ستاسو اسلام قبلوم. نو هغه کلمه ورته وویل، د کلمه ورسره په خوله باندې تکرار کړل، په اسلام باندې مشرف سو او مسلمان سو. بیا د دې کمپنۍ مالک و دې عربو ته دا خبره وکړل چې تاسو به هره ورځ ما ته 2 ساعته د قرآن کریم درس راکوئ او د دې د احکاماتو درس به راکوئ، احکام به یې راته ښایست. ولی؟ ځکه چې ده به خپلو ملګرو ته دا خبره کول چې کله به ملګرو ورته ویل چې تا دا دومره کمپنۍ ولې بنده کړله، په تا باندې څه وسول، ستا خو په دې کې ډېره زیاته ګټه وه، ډېره پیدا دې وه. ده ورته ویل چې ما د دنیا غټ غټ کارونه وکړل، ډېر مال او دولت مې وګټل، خو ما ته په دې غټو کارونو کې، په دې مال او دولت کې د زړه سکون اطمینان نصیب نسو. خو چې کله ما د قرآن کریم آیاتونه واورېدل نو په دې کې زما زړه ته یو آرام او سکون رالی. نو کله چې مې بیا کلمه وویل او مسلمان سوم نور مې هم زړه اطمینان او سکون پیدا کړي. نو ما ته خو دا بهترینه ده چې زه پر سکونه اوسېږم، نو زه به په دغه رقم باندې خپل ژوند ته، خپل اسلامي تګلارې ته طریقې ورکوم. سبحان الله، صرف د قرآن کریم د تلاوت په اورېدو باندې په غیر مسلمان باندې دومره زیات اثر کیږي چې هغه ځای پر ځای باندې ایمان راوړي. عزیزانو، معزز ورونو او خویندو، نن هم هغه د اثر والا قرآن کریم
زموږ او ستاسې سره موجود دی، خو کاش چې مسلمانان دا په خپل ژوند کې عملي کړي او د دې په احکاماتو باندې عمل وکړي، ځان ورباندې خبر کړي، نو بیا به د دې اثر او برکت ظاهر سي. ځکه قرآن کریم داسې د تاثیر نه ډک کلام دی چې د دې په اورېدلو سره د انسان زړه منور کیږي او د ده په ژوند کې تبدیلي راځي. بیا به یو وخت داسې راسي، په حدیثو کې دا خبره ثابته ده چې کله قیامت را رسېدونکی سي نو خلق به قرآن کریم خلاصوي، قرآن کریم کې به آیاتونه نه وي، د حافظانو له سینو به وتلی وي، نو بیا به ستا افسوس، ستا ارمان تا د کومه فایده درکړي. نن چې زموږ او ستاسو په منځ کې، په کورونو کې، په مساجدو کې، په مدارسو کې، په خانقاګانو کې قرآن کریم موجود دی. راځئ وخت ورکو، احکام زده کو، عمل ورباندې وکړو، روزانه د خپل قرآن کریم آیاتونه تلاوت کو. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.